وزوی دا کور مخې ته ولې څه خفه ناست یې؟ یاره باید دا ښځې سره ما په دې کور کې نوره نه کېږي نور اتې ما ته خپله ښځه وکړه. الو سلام علیکم. وعلیکم السلام. هغه د څو ته وایي د سلطان شاه نومېږم. ښه مننه مهرباني وکړئ. هغه د څو ته وایي نه د هغه راته موبایل راکړی د غونچه ګل کامرې والا ده. هغه د څو ته تک سپین ده چارجر هم سره ده پوه شوې 2 ورځې بیټرۍ هم کار کوي پوه شوې بېګا مې هم چارج ته ایښي وو نه. نو زه څه په وکړم؟ نو سوز یې چیشته پوه شوې نو ما ویل انټرنېټ کیلو پسو ده او مجردي سخته خواري ته وایي سخته ما کې. السلام علیکم. څنګه یې وروره؟ سلام خو دې وعلیکم. سلام خو دې وعلیکم. ښه دا څه شي دي؟ څنګه یې وروره؟ څنګه یې وروره؟ دا څه شي شو؟ څه شي شو ده؟ دې سره مینه زیاتېږي. چې وشي د غوږ بیخ ووایم که نه بیا به د فیصل وایي چې د غوږ بیخي ووایي که نه. ګوره صحیح په طریقې سره داسې په مخ راسه سلام علیکم خو درون سنګین کښېنه درویش خان ولې وایي چې دي ته ورکې که دا خبرې مړه ده ولې داسې خفه یې؟ ولې داسې خفه یم اجمانه ځان ته نه یم خفه زه خپلو ماشومانو ته خفه یم چې د تعلیم وخت یې زده کړې وخت یې رانه تېرېږي. تا واده کله کړی ولکه؟ نو ته خفه خو دغه ټایم که نه چې وخت تېرېږي باید واده وکړم او دا د خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړم. واده ولې نه کوې؟ خبره دې په ګل بدله فیصله ولا واده کوم خو زه خبریاله کوم یاره یو خبریالې پسې ګرځم یو خبریالې سره واده کوم خو ده. ساده واده وکړه د واده وروسته ټولې ښځې خبریالې کېږي. داسې خفه یې اجمله مجردي ګټې بیان کړه. ولې نه په دواړو سترګو واوره. اولنۍ پیدا یې دا ده چې خسرګنۍ نه لري. دویمه پیدا یې دا ده چې ته به خپل د تنخواه حساب کتاب چا سره نه کوې. بله ګټه یې دا ده چې هېڅکله به ته ټیکری پیکو ته نه وړې. بله ګټه یې دا ده چې د تلویزیون ریموټ به هر وخت تا سره. د مجرتۍ یو ګټه دا ده ورو چې هېڅکله به د رئیس مخې ته 3 ساعته انتظار نه کوې. یو د مجرتۍ اهم ګټه دا ده چې هېڅکله به د خپلوانو د بدو خبرو نه خبرېږي. بلکل به د مغزه په سکون یې ووره. ګوره ما د مجرتۍ ګټې بیان کړې. 14 کاله کېږي چې واده مې کړی دی او 2 سپېږمو ته راوستی یم. بس تره ځو دغه یې پیدې وي درته مې خو زه درنه لاړم د خدای په امان. زه لږه ریجکټ سي چوټي اخلم. څنګه هلته موټر دي خدای دې وکړي چې اجاني خدای دې وکړي چې دا ګلپوش موټر اجاني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا چې شته داسې 2 سترګې م سره وکړي. دا ښایسته موټر یې نه روانې ګلپوش. خدای دې وکړي چې اجاني واده نه دا نه ګورې چې نکې پکې داریا وایي واده ده که نه. ولې مې په مالګو باندې زخمونه جوړوې ولې مې په مالګو زخمونه جوړوې زخمونه باندې مالګې وو. دې وخت کې زه په ځان نه پوهېږم که نه زه ګوره شدید مجرد یم. په دې خبرو سره خوله سره دې پام کوه. هغه خبرې پرېږده وروره زه تا پسې مننې پسې راغلم. خبرې څه شي مننې؟ مسلم یونیورسټیټ نه دی مړه ستا د کور ودانې چې ورنوتم مې که لندن ته رالم دا زبردسته صنفونه دا ښایسته درس دا ښایسته لوکیشن چې ورنوتم نو دا زړه مې باغ شو. دا ماغې کمالات دي. اوس مې انګلیسي ډېره یاده کړې یم د خیره سره بس لږ اخوا دې خوا پاتې شي دا په دې مسلم یونیورسټیټ کې ورختم کړم بس د انګلیس ماسټر به شم ماسټر دغه هو که نه. زه مړه په دې مسلم انسټیټیوټ باندې یو ډبې نه 10 ډبې درته راوړم دې زیاتو دې لېږلی یم لکه لندن. منو ودا منو خدمت خو نه ورته زه هر وخت خلکو ته ښې خبرې کوم ښې خبرې کوم بس د دې ګلپوش موټرونه لږ ځان ساته هسې نه چې خراب دي کي. هلکه مجرد یې که متعل هغه د څه ته زه خو زه مجرد یم نه متعل یم خپله غریب سړی یم پوه شې ششپای چلوم. دغسې نه درته وایم ښځه لري ناموس لري. موږ دومره قسمت چېرته ده پوه شې. وعلیکم. څنګه غري ناست هستې وروره؟ ودا پسې ناست یاره. هلکه ته څنګه یې مجرد یې که متحل یې؟ شکر دی مجرد یې مزمری لکۍ دې چیرې؟ دا ته څه ګاډې وړې وې صحیح خبرې کوه لکۍ دې چیرې. خلک داسې دي پوه شي چې ورته وایي زمری خوشحالېږي که ورته دې ولې ځناوره بیا خفه وي خدای به داسې غورې درابي دي خفه نه شي ترې زه خفه نه شي ګپ دې سره خفه نه شي کښېنم ته خو خبره تېر سه اجمانه
د دې مجردۍ او متحدې په اړه به یو بحث وکړو که نه څنګه دې خوښه ده صحیح ده که نه زما خو داسې نظر ده خو چیریان شور مه کوئ ښه زه ښه مشرم زما خو داسې نظر ده که نه چې دا پلارانو ته پکار دي پکار دي که نه دي که نه دي پکار دي نو پکار دي چې زوی زلمی شي واده ورته وکړي ښه په سنت شرعي محمدي طریقې سره صحیح ده که نه ده صحیح بلکل صحیح ده وایي ته ګوره چې کله واده ورته زوی ته نه وي سوی دې نه مخکې چې دی په کومو ګناهونو کې محلوس کېږي مور و پلار هم سره کې شریکي سر دې خلاص که خلاص نه سي وایه خلاص نو ما خو دا ټولو پلارانو ته هغه ده هیله مې ده چې زمونو ته په وخت ودونه وکړي او چې بېلارۍ نه سبا لوپر سي هغسې یو دانه هلک و چارسیس کول ولې سکې ولکه و پرېږده کور خو مو نه دي واده نه راته کوي او دا نه راته کوي نه راته کوي که نه نو باید ښه په خوښۍ سره ناخوښۍ هم نه خوښۍ خوشحالۍ سره په وخت واده ورته وسي ښه په صحیح طریقې سره ښه خبره ده که نه ده دا که نه ده نو ښه خبره ده او مجردانو مني که نه مني په ویډیو شیر کې مجردانو هغه ته په منشن کې چې پلاران کې منشن کې مه ډارېږئ منشن کې دي کمنټ کې منشن کې خپل پلاران کې منشن کې اسم سیران کې منشن کې پوه شوې او کوم مجردان یا مو ته خبر کوي سپیشلي تاسې دپاره ویډیو ده که نه ډېره ښه خبره ده موږ خو د هر چا غم کوو موږ زړه کې بدېږي وروره که څنګه دا که نه ده او په اخره کې مجردانو تاسو هېڅ فکر مه کوئ او تاسو دپاره به یو ښایسته شعر څه ډالۍ کړمه مهرباني وکړئ صحیح ده وای په زړه کې ډېر خوابدی وي له پلاره مجرد بابا ته هم څه نه ویل ډاره مجرد حد دې کړی حد مې کړی که نه حد دې کړی د ژمي سړو شپو کې په یخو تاکې پروت زمري غوندې ویده وي تر سهاره مجرد دا یو ځلې بیا ووایه نیو چشتي چشتي دا د ژمي شپې لکه د ډېر بېرته دا ویډیو شاته کوي ویډیو شاته کوي وایي هېڅ نه راوړي بنګړي د چا لپاره مجرد خالي لاس را روان وي له بازاره مجرد حد مې وګورو مې نه کوي حد دې کړی په خپل کور کې تنخوا لکه د وران سایکل ولاړي ارشاد په خپل کور کې د وران سایکل ولاړي این غلط هم کړم این غلط دوم ښه نه یې که نه یاره په خپل کور کې تنخوا لکه د وران سایکل ولاړي یوازې وي د ژوند په هره لاره مجرد مني که نه مني هډونه یې کړل خاورې د پردیو په ودو کې وایي هډونه یې کړل خاورې د پردیو په ودو کې کارونه کوي خاص د خدای لپاره مجرد ارشاد دې کړی دا خاص مجردان ته ډالۍ وي مؤمن الله یې توفیق آمین